او ستاسې ښځو چې څه پریښي وي د هغه نیمایي برخه تاسې ته رسیږي که اولاد یې نه وي او که اولاد یې وي بیا د ترکې څلورمه برخه ستاسې ده کله چې وصیت چې که هغو کړی وي پوره کړی شي او د پور له ادا کېدو وروسته که پوره وړی وي او هغوی به ستاسې له ترکې نه د څلورمې برخې حقدار وي که بې اولاده وي او که ستاسې اولادو نو بیا د هغو اتمه برخه ده وروسته د وصیت له پوره کولو نه که تاسې وصیت کړی وي او وروسته د پور له ادا کولو نه که پوره وړي وي او که هغه نارینه یا ښځه چې د هغه میراث باید وویشل شي بې اولاده هم وي او مور پلار یې هم ژوندي نه وي خو یو مورنی ورور یا یوه مورنۍ خور موجوده وي نو ورور او خوره هر یو ته به شپږمه برخه ورسیږي او که ورونه او خویندې له یونه زیات وي نو د ټولې ترکې په درېیمه برخه کې به هغوی ټول برخه وال وي وروسته له هغه ضرر نه رسونکي وصیت له پوره کېدو نه چې یې کړی او د پور له ادا کولو چې ورباندې وي دا د الله له لوري حکم دی او الله پوه باخبره او نرم خویه دی دا د الله ټاکل شوي پولې دي څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي الله به هغه داسې باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي او همدا ستر بریالیتوب دی او څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر څخه سرکشي وکړي او د هغه له ټاکل شوو پولو نه تیری وکړي الله به هغه په اور کې وغورځوي چې په هغه کې به د تل لپاره استوګن وي او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا ده ستاسې له ښځو نه چې څوک بدلمني وي پر هغو باندې له تاسې څخه 4 شاهدان نیسئ او که 4 کسان شاهدي ووایي نو هغوی په کورونو کې بندیانې کړئ تر هغه پورې چې هغو ته مرګ راشي یا الله د هغو لپاره څه لاره برابره کړي او له تاسې نه چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغوی دواړه وځوروئ بیا که هغو توبه ویستله او ځانونه اصلاح کړل نو هغوی پرېږدئ چې الله ډېر ښه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی هو په دې پوه شئ چې پر الله باندې د توبې قبلولو حق د هغو کسانو لپاره دی چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورڅخه صادر شي او ورپسې سم د لاسه توبه وباسي داسې خلکو ته بیا الله د خپل مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي او الله له ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی خو د هغو خلکو لپاره توبه نشته چې پرله پسې بد کارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغو نه د یو تن د مرګ نیټه رارسیږي نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مې توبه ویستله او همدغه راز د هغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې د مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي د دغه ډول خلکو لپاره خو موږ دردناکه سزا تیاره کړې ده ای مؤمنانو ستاسو لپاره دا روانه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان جوړ کړئ او نه دا روا ده چې هغوی وربړوئ او د هغه مهر د یوې برخې د وهلو هڅه وکړئ چې تاسې هغو ته ورکړئ هو که هغوی د کوم ښکاره ناکاره چلند کوونکي وي نو بیا تاسې ارومرو د هغو د تنګولو حق لرئ له هغو سره په ښه چلند ژوند تیر کړئ که ستاسې هغوی نه خوښیږي نو کېدای شي چې تاسې به یو شی نه خوښیږي خو الله به په هغه کې ډېرې ښېګڼې ایښې وي او که تاسې د یوې ښځې پر ځای د بلې ښځې راوستلو اراده وکړئ نو که تاسې هغې ته په پنډونو مال هم ورکړی وي له هغه نه بیرته هیڅ شی مه اخلئ آیا تاسې په تور ټپلو او څرګند ظلم کولو هغه بیرته اخلئ او تاسې به هغه په څه شان اخلئ په داسې حال کې چې تاسې یو د بل سره په مینه اوسېدلي او هغوی له تاسې څخه پخه وعده اخیستې ده او له کومو ښځو سره چې ستاسې پلرونو نکاح کړي وي له هغو سره هیڅکله نکاح مه کوئ خو څه چې مخکې شوي دي هغه شوي دي په حقیقت کې دا یو د شرم کار دی ناوړه دی او بد چلند دی